محترمو تیر مجلس د جمعې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب د سیرت طیبه د هغې اجمالي نقشه هغه ما په یو دوو حصو کې تاسو ته بیان کړې وه. یو د ولادت جسمانی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت شریفه سره تعلق ساتي، او بل د منصب نبوي د اظهار هغه ولادت او د بعثت هغه ولادت. هغه هم چونکې یو داسې یو خبره وه چې مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې چا نو ویلي چې نبی علیہ السلام به پیغمبر وي. دغه زمانه کې چاته دغه پته نه وه. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وحی راولېږله، خلکو ته پته ولګېده چې هغه اخیرنی پیغمبر او هغه اخیرنی نبی چې خاتم الانبیاء والمرسلین دی او سرور کائنات دی، فخر موجودات دی او باعث تخلیق کائنات دی، هغه به په مکه معظمه کې چې کوم پیدا کیږي نو هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې محمد بن عبدالله دی د هغه په نوم به پیدا کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولادت جسمانی وشو نو په محمد بن عبدالله باندې مشهور، خلکو به پیژندل عبدالله زوی دی. خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب صلی الله علیه وسلم کله نبی شو، پیغمبر شو، بیا د محمد بن عبدالله نه سیوا خلکو په محمد رسول الله پیژندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خطوطو کې لیکل من محمد بن عبدالله، او کله به لیکل محمد من محمد عبدالله و رسوله. محمد دی دا الله بنده او رسول دی، دا محمد بن عبدالله بنو بلکې محمد عبدالله چې دا الله بنده دی او دا الله رسول دی. او کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رسالت ذکر په اول کې وکړو، لکه خطوطو کې ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دی چې زه الله پیغمبر راولېږلم. د دې وجې چې کله د صلح حدیبیې په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاهده لیکله، سهیل نوم و د هغه سره، هغه د کافرانو د طرف نه نماینده نو علي صاحب هغه معاهده لیکله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولیکه علي چې من محمد رسول الله الى قریش، در مکی قریشو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه د هغوی په مابین کې دا صلح ده، په مابین د نبی علیہ السلام او په مابین د قریشو کې دا صلح د دې یو معاهده لیکلی شي چې موږ به یو بل سره دا قسمه شرایطو باندې دا پاتې وخت تیرو. نو سهیل هغه انکار وکړه او هغه جرح واچوله او اعتراض یې وکړو او ویې چې دا کم نوم تا ولیکلو نو محمد صحیح دی، بن عبدالله خو صحیح دی، خو د رسول الله دا ټکی چې دی نو دا ټوله جګړه زمونږ په دې باندې العیاذ بالله کافر و هغه وخت سره دا جګړه خو زمونږ په دې باندې ده نو ته دا لر که دا مونږ نه منو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته حکم فرمایو، وی علی دا ختم کروان کا. علی صاحب یا رسول الله زما ګوتې خو دیله نه ورځي، د دې روانولو باندې زما ګوتې بلکل نه آماده کیږي، زما لاس به څنګه دیله ورځي چې ستا د نوم نه به زه رسول الله لرکوم. ستا خو منصب د نبوت، د ختم نبوت او پیژنګلو او محبت د صحابه او د کائناتو دا ټول نظام خو ستا د رسالت د بنا باندې او په بنا باندې جوړ دی. نو علي صاحب ویل دا نشم کولی. دا حدیث هغه بله ورځ موږ ته راغی په درس کې. نو شیعه حضرات عجیبه خلق دی، هغوی د عمر صاحب باره کې دا وایي
چې عمر صاحب نبی علیه السلام وفرمایل چې ما له څه راوړئ چې زه تاسو له څه ولیکم چې تاسو زما نه وروستو په هغې عمل کوئ چې ګمراه نه شئ. بیمارو نبی علیه السلام سخت بیمارو. نو عمر صاحب وی چې یاره مه راړئ نبی علیه السلام له څه شی، په تکلیف دی تکلیف ولا نور مه ورکوئ، بیمار دی. بعضې خلکو وی نه راوړئ، عمر صاحب وی نه مه راړئ، خو عمر صاحب یوازې نه بله خلک عمر صاحب سره وی او بلکل نبی علیه السلام چې څه هغی مونږ ته ویلی دی. قرآن شته مونږ سره او د نبی علیه السلام ارشادات موجود دي، په هغې به عمل کوو. د نبی علیه السلام دې وخت سره دا تکلیف مونږ نشو برداشت کولی. دې کې دوه ډلې شوې او شور جوړ شو. نبی علیه السلام وفرمایل چې ما پرېږدئ بس، دعوني وذروني، ما په ځای پرېږدئ بس. او بیا یې وروسته وفرمایل چې هېڅ حاجت نشته لیکلو ته بس. شیعه حضرات وی دا یې ځکه لیکل غوښتل وی چې د علي صاحب باره کې لیکل کول چې خلیفه به زما نه وروستو علي. همدکه شیعه دي، دا یو خبره راله، تاسو باندې هم داسې قسمه خبره اعتراض کیږي. د عمر صاحب په شان کې بیا داسې قسمه خبرې کوي چې هغه په کار د یو عام مؤمن مسلمان باره کې هم نه دي. او د عمر صاحب خو ډېر لوی شان و، مراد رسول دی. نو شیعه حضرات دا هم وایي لکه دا ما چې تاسو ته ووایي چې د علي صاحب باره کې وصیت پرېښودو، او دا هم وایي چې په غدیر خم کې هلته کې د علي صاحب باره کې نبي علیه السلام وضاحت سره ویلو چې دی به زما نه وروستو خلیفه. نو مونږ وایو چې هلته یې ویلي، نو بیا تاسو ولې وایي چې که هغه د دې له غوښته یا شانه د اوښې دې له غوښته چې په هغې باندې لیکلو کې او خلافت پې د علي صاحب ولیکي. هم وایي چې د مخکې نه یې ویلي، هم وایي چې یاره دغه وخت کې به یې ویلي خو که چا وله ورکړي په خپله کې غریبانان. مذهب چې باطل وي که نه، نو هغوی سره هېڅ قسمه نه عقلي او نه نقلي دلیل وي. په مدینه منوره کې مسجد نبوي شریف کې ما څه شیعه حضرات ولیدل، نو هغوی هلته کې روزې مبارکې سره مسجد طرف ته، قبلې طرف ته خو هلته کې سلام کېږي، نو مسجد طرف ته یو شیعه ناست و. یاره هغه ځان ته مخې ته کتاب نیولی و او هغه کتاب نه دعاګانې لوستې، خو یاره هغه جړا ته یې زه وپسخېدم. خو ما که عقیده دې سمه وه نو خدایه جړا داسې وي عقیده زمونږ وي نو ډېره بخه یو قسمه یې جړل. دا اوښکې بلکل په دې مخ باندې داسې راتلې چې ما هغه اوښکې ولیدې، نو ما وی ما داسې قسمه اوښکې د چا نه دي لیدلې. درود یې هم وی، بیا سلام هم وی، خو پکې د علي صاحب او د فاطمې بیبي او د حسنینو او د جعفر صاحب 5 تن پاک چې څه ته هغوی وایي د هغې هغه سلامونه یې عرض کول او په ترمې ترمې اوښکې راتلې. نو ما اوس هېر دي د هغه نه خو مې تپوس نه و کړی، خو ما د بل چا نه تپوس وکړو چې دې دی دا دی ولې دې دی کې خاص ناست دي. نو وی دی وایي چې فاطمې بیبي قبر هغه هم ورسره د نبي علیه السلام سره دی، د نبي علیه السلام روضې مبارکې سره، یعنې دې خوا مسجد کې دا قبر وایي دا کوټه چې ده نو دې کې ورسره د فاطمې بیبي قبر دی. دی هغه قبر ته وی دا وایي ما ښه دی چې ما دلته کې جاړي، نو دی بیا چې بکي ته ورشي نو هلته کې هم یو قبر ته دی ولاړ وایي چې د فاطمې بیبي دی. وی دی وایي چې یاره دلته دی یا دلته دی، خو پته یې نه لګي چې کوم ځای کې دی. غریبانانو سره هېڅ قسمه څه نشته. حالانکه په بقیې کې د حضرت فاطمې بیبي قبر هغه واضحه دی او د حکومت د طرف نه هغې ته باقاعده تابع شوې ده او بندیز شوې دی، هلته څوک نه پرېږدي، نه موږ پرېږدي نه شیعه پرېږدي. تروریانې د نبي علیه السلام، صاحبزادګان د نبي علیه السلام، لوریانې شهزادګانې د نبي علیه السلام دا ټول هلته موجود دي. حضرت حلیمې سعدیې قبر معلوم دی، د امام نافع، د امام مالک رحمهم الله، د حضرت عثمان رضی الله عنه قبرونه بالکل واضح دي. د حضرت فاطمې بیبي هم قبر هلته دی. خدای غریبانان ټول عمر په شک او تردد کې وي.
نو هغه دا وایي چې عمر صاحب بې ادبي وکړه چې نبي علیه السلام وی راوړه نو راوړل به یې کړي وو که نه. بعضې محدثینو پرې ډېره ښکلې نکته لیکلې ده. وی کله یو مشر وي هغه یو خبره وکړي یو کشر د هغې په بنا باندې چې د مشر ته تکلیف میلاویږي یا سې نه چې ورته څه نقصان میلاو شي هغه په سختۍ سره منع وکړي وایي نه دا به نه کېږي داسې. هغه مشر ورته وایي هلکه کو داسې دا کار داسې پکار دی. ورته وایي نه نه چې تاسو ته تکلیف خو وایي داسې په سختۍ سره لکه چې منع کوي چې ستا را خبره نه دا خبره دې منم خو غواړم دا چې دا کار ونه شي ځکه تاسو ته به تکلیف میلاو شي یا به موږ ته تکلیف میلاو شي. نو عمر صاحب دا انکار چې کولو نو دا په دې بنا کولو د نبي علیه السلام د حکم نه مخ نه اړو بلکې وی چې محبوب له نور تکلیف مه ورکوئ. او بیا یې فرمایلي دي موږ سره قرآن مجید پروت دی موجود دی نو بیا ولې موږ اسپې څه تکلیف ورکو. نو د عمر صاحب رضی الله تعالی عنه د دې خبرې په حوالې سره محدثینو دا مثال ورکړی دی چې عمر صاحب دی وایي چې بې ادبي وکړه نو شیعه حضرات خو د علي صاحب داسې طرفداري نه کوي ګنې دی به د علي صاحب منصب او مقام پیژندلی خو دی چې وایي چې علي صاحب زمونږ امام دی نو په کار دا ده چې د علي صاحب په باره کې به بیا څه وایي دی چې نبی علیه السلام ورته وی زما دا نوم نه رسول الله لرکه او حضرت علي صاحب ورته څه وی نشم لرکولی نه لرکوم. نو دا انکار و بې ادبي وه نه دا په دې بنا باندې چې زما لاس وله نه ورځي څنګه چې عمر صاحب ووی چې داسې نه دي کول پکار زما زړه نه غواړي دکه شان علي صاحب ووی زما زړه نه غواړي چې ستاسو دا نوم لرکم. موږ وو دواړه بې ادبي نه وه دواړه د کشرانو هغه انتهایي محبت دغه ځای کې ظاهر شوی دی. نبی علیه السلام وفرمایل مال راکه نو چې علي صاحب ته یې وی ما ته ووایه چې هغه کوم ځای دی. نبی علیه الصلاة والسلام به لیکل لوستل نه کول نو علي صاحب ورته وی دا ځای دی نو ګوته یې د نبي علیه السلام په هغه ځای کېښوده او یې دا لرکئ تاسو نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام روان کړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د محمد بن عبدالله په نوم باندې تر ځوانۍ پورې مشهور و د محمد رسول الله په نوم به تر قیامته پورې مشهور وي. آدم صفی الله نوح نبی الله ابراهیم خلیل الله موسی کلیم الله عیسی روح الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې کې د ختم نبوت یو دلیل دا دی چې مونږ واو هر رسول چې دی نو هغه به نبي وي ضروري نه ده چې هر نبي دی رسول وي خو هر رسول به نبي خامخا وي. نو موسی علیه السلام هم رسولو نوح علیه السلام هم رسولو د الله رسولو او ابراهیم علیه السلام هم د الله رسولو عیسی علیه السلام هم د الله نبی او رسولو. نو نبی علیه السلام سره صرف ولې رسول الله ویلی شي معلومه شوه چې هغه ټول رسولانو خو په برکت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې هغه لقب د رسول الله الله تعالی بل پیغمبر سره براه راست هغه ونه لګولو هر یو نبی د الله رسول او رسول د الله نبی دی او نبی علیه الصلاة او قرآن مجید کې د هغې ټولو تذکره ده چې هغه د الله رسولو خو چې کله د نبی علیه السلام نوم راځي نو لا اله الا الله محمد رسول الله التبه کلمه سوا لا اله الا الله آدم صفی الله لا اله الا الله نوح نبی الله لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله لا اله الا الله موسی کلیم الله لا اله الا الله عیسی روح الله لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دا انکار د هغې د رسالت نه دی دا منصب د عهد ختم نبوت ته چې د نبی علیه السلام دپاره خاص دی. نو چې 40 کاله د نبی علیه السلام عمر شنو الله تعالی د محمد رسول الله په شکل کې ظاهر کړو او دا ولادت روحانی چې دی چې کوم د نبی علیه السلام د رسالت اظهار دی او بعثت د نبی علیه السلام وشو دا الله تعالی ټول جهان دپاره تام وګرځولو ټول جهان دپاره الله تعالی تام وګرځولو. یاد وساتئ ورونو ما په تیر مجلس کې دا ویلو تاسو ته سیرت دغې ته نشي ویلی
چې مونږ جشن مناو کو. سیرت دې ته نشي ویلی چې مونږ یو ورځ خوشحالي وکړو چې نبی علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی، بلکې سیرت دې ته ویلی شي چې مونږ تام ژوند د نبی علیه السلام تذکرې او درود وو، او چې کله د ربیع الاول میاشت راشي نو مونږ ووایو چې دا هغه ښکلې میاشت ده چې الله پکې نبی علیه السلام دنیا ته رالیږلی، او د هرې میاشتې ځان ځان له فضیلت دی. رمضان شریف په دې باندې ډېره مبارکه میاشت ده چې الله پکې قرآن رالیږلی، او نبی علیه السلام په ربیع الاول کې پیدا شوی دی، نو دا میاشت ځکه ډېره مبارکه ده. خو یاد به ساتئ د نبی علیه السلام صفاتو ته سیرت ویلی شي، اخلاقو ته سیرت ویلی شي، عاداتو ته سیرت ویلی شي، د نبی علیه السلام کړوړو ته سیرت ویلی شي، او دا به هم یاد ساتئ چې د نبوت نه مخکې کوم ژوند د نبی علیه السلام دی هغه هم سیرت دی، چې کوم د نبوت نه وروسته دی هغه هم سیرت دی. مخکینی ژوند د سیرت د نبی علیه السلام هغه د محبت دپاره دی، او د نبوت نه وروسته سیرت چې دی هغه د عمل لپاره دی. نبی علیه السلام دومره پاک ژوند تیر کړی دی، دومره پاک ژوند چې الله تعالی د هر عیب نه الله تعالی نبی علیه السلام پاک ساتلی دی. تقاضا د محبت دا ده چې بنده دی هغه چا سره محبت وکړي چې د ټولو نه سیوا په دنیا کائناتو کې څوک پاک دی هغه صرف نبی علیه السلام دی. نو بنده به هغه چا سره محبت کوي. په امتیانو کې څوک داسې نشي کېدی چې بنده ووایي چې دی به د هر عیب نه پاک دی ځکه ورسره محبت کوم. دا ویلی شي چې دی ډېر د الله نیک بنده دی نو ځکه ورسره محبت کوم. خو د محبت د ټولو نه ډېر مرکز او محور هغه څوک دی هغه نبی علیه السلام دی. د دې وجه به نبی علیه السلام والا محبت نه مور له ورکوو، نه پلار له، نه زوی نه، نه اولاد له، نه خاندان له، نه لیډر له، نه قائد له، هغه محبت به ورکوو کوم محبت چې موږ نبی علیه السلام له ورکوو. ولې هېڅوک په هغه شان نو چې څوک د نبی علیه السلام په شان کېدی نشي نو څنګه به موږ د هغه په شان محبت بل چا له ورکوو؟ هغه محبت به صرف موږ نبی علیه السلام له ورکوو، صرف او صرف. او وجه څه ده؟ د هغې درته یو څو وجې وایم. وجه دا د نبی علیه السلام له الله تعالی درې غټ صفات ورکړو، درې غټ صفات. د هغې په وجه زموږ د محبت محور او مرکز به نبی علیه السلام وي. یو دا چې نبی علیه السلام معصوم لکه نور انبیا چې معصوم، الله تعالی پاک ساتلو. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت حسان فرمای واحسن منك لم تر قط عيني، ډیر خستا د تانه زما سترګو لیدلی نه دی. او د دې یو طالبان پې پوهېږي مخکې رستو کېږي لم تر قط عيني احسن منك واجمل منك لم تلد النساء. ستا په شان د جمال خاوند اړو میندو زیږولی نه دی. خلقت مبرأ من كل عیب، ته د هر عیب نه پاک پیدا کړی شوی. کأنک قد خلقت کما تشاء، داسې پیدا شوی لکه چې ته په خپله خوښه پیدا شوی. هر پیغمبر الله تعالی د ټول امت نه ښایسته رالیږلی دی، معصوم یې رالیږلی دی، په اخلاقو یې معتبر رالیږلی دی، او د ډېرو لوړو اخلاقو خاوند یې رالیږلی دی. خو هر یو پیغمبر له چې الله کوم خصوصیات ورکړو هغه ټول خصوصیات الله تعالی په نبی علیه السلام کې واچول، او هغه څیزونه چې په نبی علیه السلام کې الله واچول د هغې نه وروستو الله تعالی یو صفت داسې پرېنښود چې هغه وروستو بل چا له ورکړي او نبی علیه السلام له یې نه ورکړی. دا کېدی شي چې بل چا له څه صفت ورکوي هغه به نبی علیه السلام نه مخکې نه ورکړی، خو دا نشي کېدی چې اوس یو انسان کې یو صفت راشي او بنده وایي چې دا خو نبی علیه السلام کې العیاذ بالله نو، داسې نشي کېدی. جہاں کے سارے کمالات ایک ہی تجھ میں ہے. قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک ہی تجھ میں ہے، تیرے صفات کسی میں نہیں مگر دو چار. د ټول جهان هغه ټول صفات الله تعالی په تا کې واچول،
ایک ہی تجھ میں ہے، په یوازې ځان په تا کې شته. یعنی که د چا نه یو داسې خوی ظاهر شي چې بنده وایي یاره دا خو ناشنا کار ده وکړو، زما د قسم په خدای د دغه ناشنا کار نه مخکې به الله تعالی د نبي علیه السلام نه دا کار صادر کړی. لکه بیګا زمونږ د درس د حدیثو کې د سخا بابو چې نبی علیه السلام سخا څومره وه دومره وه لکه چلیدونکې باد. اوس چې څوک رده شپه خیراتونه کوي، رده شپه خیراتونه کوي، بنده به وایي چې لکه داسې مالدار خو چالیدلی نه دی، خدای به کله هم په دې ستومانه شي چې بس زه به تر کمې ورکوم، خو محبوب نه دی ستومانه شوی، همیشه یې سخا کړی ده. چلیدونکې باد د نبي علیه السلام سخا. په زړه به یو قسمه په دې یره نه راتله چې ما سره خو څه نشته پاتې نه شو. او خلک چې سخا کوي نو څه ورسره یې نه ورکي. نبي علیه السلام سره به نه وه، بیا به هم سخا کوله، روا به یې غوښتل وبه یې کړه سخا. وایي نبي علیه السلام په ټول ژوند کې چاته الله نه ویلي چې نشته، در به کوم درله وبه شي، ته کښېنه ایسار شه، زه به دله څه بندوبست به الله وکړي زما په لاسو باندې. جہاں کے سارے کمالات ایک ہی تجھ میں ہے، تیرے صفات کسی میں نہیں مگر دو چار. نبی علیہ السلام معصوم، ټول انبیاء معصوم. حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری، آچی خوبا ہم دارند تو تنہا داری. د یوسف علیہ السلام حسن، د حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم اچول، د حضرت موسی علیہ السلام هغه ید بیضا سپین لاس رایستل د خپل ترخ مبارک نه، آچی خوبا همه دارند تو تنها داری. هغه ټولې خوبیانې د خوبانو د محبوبانو چې راجمع شوي هغه ته په یوازې ځان باندې په یوازې ځان خپله باندې یې ته په تا کې الله هغه ټول صفات اچولي دي. تو تنها داری، ته په یوازې ځان باندې هغه باندې موصوف یې. یعنې هر صفت الله تعالی انبیاء له ډېر لوړ صفات ورکړو. عیب الله تعالی په انبیاءو کې نه ده پیدا کړی، نه ولا په نسب کې عیب پیدا کړی دی، نه ولا په ذات کې عیب پیدا کړی دی، نه ولا په آبا او اجدادو کې عیب پیدا کړی دی، نه پکې یو داسې نقص پیدا کړی دی چې د هغې په وجه خلک وایي چې اوهو د خدا کار دی. د بخاری شریف یو روایت دی، یو عجیب روایت دی، لوی حدیث دی. او پرویز چې د خپل وخت یو لوی د خپل فکر په بنا باندې یو گمراه انسانو، او بس قرآن مجید به راغسته او ترجمه به د خپلې خوښې کوله، لکه دې وخت سره غامدي. نو دې وخت سره بعضې خلک د غامدي صفت کوي، مونږ وو مه کوئ ګمراه به شئ. پرویز هم دغه شانو، که پلاره دې ورته ووو نوم به څه بده نه وي، بس دی د هغه په لار روان دی. او دا پوړی دی، اخیري پوړی د دې قادیانیت بیا د غامدي نه. خو زه دومره نه یم خبر، خو چا راته بعضې څیزونه وویل هغه څه وایي بس چې څه یې مخې له راځي. روحانیت نه مني، نور څه نه مني، بس خپل ځان مني، بل څه نه مني. پرویز به هم داسې کول. دا مې دې پورې وي هغې حدیث باندې پرویز سخت رد کړی دی او یو پزول اعتراض یې کړی دی. حدیث داسې دی رونو چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام باره کې ولا الله تعالی براءت د موسی علیه السلام کو فبرأ الله عددين أولان وكان عند الله وجيها أولان مخكتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. اے مومنانو ګورئ هغه شان نشئ څنګه چې بني اسرائیل شو چې هغوی ضرر رسول موسی علیه السلام ته. فبرأه الله مما قالوا، الله تعالی براءت وکړه د هغه خبرو چې د بني اسرائیلو په موسی علیه السلام باندې کوم خبرې جوړې کړې وې. یو لوی دروغ یې پې جوړ کړو، یو عیب یې پکې رایسته. نو مما قالو کې حدیث موجود دی، بخاری شریف، امام بخاری هغه روایت راغستی دی
نبی علیه السلام وفرمایل دا کومه خبره وه چې بني اسرائیلو په موسی علیه السلام کې رایستې وه او د ځان نه یې رایستې وه. دی ټولو بني اسرائیلو به بربن په تالاب کې او په نیر باندې لامبل. نو چې موسی علیه السلام به راغلو هغه د الله پیغمبر و، نو هغه ته به یې ووي ته هم راځه که نه. نو هغه ورته وایي نه زه خو تاسو سره نه لامبم، دا تاسو خو بې حجابه یې برهنه یې. وی ورځه دا څه خبره ده، موږ ټول وی لامو، نو ته ولې نه راځې؟ یو تی په ټول قوم کې چې ته موږ سره یو ځای بربنډ په دې اوبو کې نه لامبې. موسی علیه السلام وی نه. یاد به ساتئ د الله د پیغمبر غورت هغه چا هم نه وي لیدلی، هېڅ چا نه وي لیدلی. د دې وجې په وفات د نبي علیه صلات وسلام کې دا یو خبره او مسله پیښه شو چې موږ مړی لامبو نو د هغه کپړې لرې کړو، بیا وله غسل ورکړو. آیا د نبی علیه السلام هغه ځایونه چې هغه پتنان دي دا بربنډ کو که نه؟ نور ستر خو د ټولو مړو خلک پې کپړه واچوي، خو آیا جامې د نبی علیه السلام لر کو که نه؟ حدیث کې راځي ټولو باندې د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې د غسل په وخت کې چې غسل له مشوره نه وکړي په ټولو باندې خوب غالب شو. او حدیث کې راځي دا ځینې د ټولو صحابو د سینو سره وډږېدې داسې دوره جوټې ووالې که نه. یو خوب داسې وي چې بنده نیم ویښي نیم نه دی داسې شو. نو دوره پوهېدل چې مونږ اوده کېږو، خو پوهېدل نه چې دا مونږ څنګه را باندې خوب راغی. یکدم پې عنودګي راله پرکالي او ځینې داسې شوې لکه بنده په ناسته اوده شي، هغوی په ناسته اوده شو ټول. د ګوټ د کور نه د نبي علیه السلام د کور د ګوټ مبارک نه یو آواز راغی. چا وی کپړې لرې کړو د نبي علیه السلام او که نه؟ چا وی لر کوو، ځکه مړي خلک ټول وي دکه شان غسل ورکړي. چا وی مه لر کوئ. د ګوټ د کور نه آواز راغی د نبي علیه السلام نه حجاب مه پورته کوئ، نبي علیه السلام له سره د کپړو غسل ورکئ. بس یکدم دی ټول راپاڅېدل، یو بل ته یې وکتل، وی چا ووی؟ چا وی هېچا نه دي ویلي، الله تعالی بس مونږ ته دا ظاهره کړه. وحی خو ختم شوه. وایي دا حضرت خضر علیه السلام یا هاتفي آواز د بلې فرشتې آواز خو کېدی شي حضرت جبریل وحی بند کړه، بس هغه وحی نه وراړه. نو موسی علیه السلام باندې دی دا عیب ولګو او بهتان چې موسی علیه السلام موږ سره ځکه یو ځای دلته کې غسل نه کوي، که دی کپړې لرې کړي نو راته ښکاري په ده کې څه عیب دی. هغه الفاظ موږ طالبانو ته وایو، به هر حال په ده کې یو داسې نقص دی چې د هغې په بنا باندې دی شرمېږي چې یاره هسې نه چې هغه خلک وویني چې دا یې ووی. موسی علیه السلام ډېر خفه شو. الله تعالی ته د موسی علیه السلام دا پاک دامني پرویز ته موږ دا جواب کوو چې الله تعالی ته هغه وایي پرویز چې ګوره د موسی علیه السلام نه هغه ګټې تېښته وکړه. موسی علیه السلام چې راغلو واقعه داسې وه، په ګټه یې کپړې واچولې او پټې لامبل ځان له یوازې. نو هغه کپړې تېنه هغه ګټې وتښتولې، هغه ګټې دونه کړل. نو موسی علیه السلام ګټې پسې منډې ووهلې، ورته وی یا حجر ثوبي یا حجر ثوبي ثوبي ثوبي. او ګټې زما جامې دې څه کړي؟ زما جامې ولې وړې؟ تختې ولې زما جامې؟ وی زه به ساچوم. نو هغه ګټه روغه راله او د بازار په منځ کې د بني اسرائیلو په منځ کې ودرېده. نو موسی علیه السلام هغه ګټې نه خپلې کپړې راواغستې واچولې او ټولو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ولیدلو. چې دا وی لیدلو نو دغه وخت کې بني اسرائیلو یو بل ته وکتل، ګوره نو روغ رامټ ته مونږ وو چې داسې دی، پکې څه نقص عیب نشته مونږ وو چې داسې دی. نو پرویز وایي ګوره الله تعالی د هغه بل څه طریقې سره نه کول براعت، په دې طریقې سره یې وکړو. مونږ وو بدبخته ځان پوه که. دغه وخت بني اسرائیلو دې ته نه کتل چې موسی علیه السلام ولې برهنه دی، هغوی دې ته کتل چې عیب پکې شته او که نشته. الله د هغوی د ذهن نه هغه خبره لرې کړه، بل هغوی د څاروو په شان هغوی یو بل کې دا عیبونه نه کتل چې دی ولې بربنډ دی. خو موسی علیه السلام ته یې په دې کتل چې وارو که ده کې عیب شته. اوهو دا مونږ څه یو بل له ټولو په خوله خوله کې داسې داسې کول، وی ګوره تا وې که نه، بل به وی تا وې، بل وی دا تا وې. اخیره کې پته ولګېده هغه اخري کس ته چې خبره ورسېده هغه وی ما وی چېرې دکه چل به نو عیب ته الله تعالی لرې کړه. نو پرویز وایي بل څه نه کېدل. مونږ وو ته د الله رب العزت په کارونو کې دا خبره کوې چېرې بل څه نه کېدل.
هغوی ته خو که الله وحی رالیږلی وه چې موسی علیه السلام کې عیب نشته هغوی به منلې وه هغوی خو نه منله نو الله تعالی په مشاهده کې ورته وښول چې ویې ګورئ نو تاسو ته به خپله پته ولګي نو الله تعالی هر نبی معصوم رالیږلی وي د هر عیب نه پاک رالیږلی وي بني اسرائیل ومنله چې موسی علیه السلام په هره طریقه باندې د صحت په لحاظ سره د جسم په لحاظ سره د اخلاقو په لحاظ سره د کلام په لحاظ سره او د هر یو طریقې سره الله تعالی تندرست توانا او ښکلي خوی والا انسان پیدا کړی دی نو تاسو وایئ د موسی علیه السلام هم دا حال نو د نبي علیه الصلاة والسلام د حسن او د بې عیبه جسم به څه حال و څومره لوی الله تعالی ښایسته وجود او جسم نبی علیه الصلاة والسلام له ورکړو نو یاد وساتئ ړومبنی د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت جز او ړومبنی درجه هغه دا ده چې نبی علیه السلام معصوم او دویم نمبر دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام به هر وخت په مشاهده حق کې او دریم نمبر هر وخت به د نبی علیه السلام حفاظت الله تعالی کولو نو یو به معصومیت شي یو به مشاهده حق شي یو به حفاظت خداوندی شي الله دې وکړي چېرته په بله موقع باندې د دې خبره راشي د سیرت یو موضوع به وي نو د دې وجې په کار دا ده چې موږ د دې نه ځان خبر کړو زه کوشش کوم چې هغه ډېر په اسانو الفاظو کې ووایم د دې وجې په پښتو کې هم هغه الفاظ ګورم چې عام زموږ وروڼه پرې هم پوه شي بعضې زنانه اوري هغوی پرې هم پوه شي بعضې خلک ووایي چېرې موږ ته داسې خبرې پکار دي چې موږ پرې پوهېږو خو موږ به دا ضروري ګڼو چې د نبي علیه السلام سیرت به په هر حال کې موږ معلومو هر حال کې به موږ د ځان د هغې نه خبرو